یو خدا چې عذر دی او قضا شو، اودے قضا شو، بیمار قضا شو، پس عذر قضا شو، جدا خبره جگ جوړ تکړه تیار وي او قصدن دی منس قضا کی. دلته دو مذهب دی، یو مذهب دی د امام شافعی رحمت الله علیه او یو مذهب دی د امام ابو حنیفه رحمت الله. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې چا چې په حالت د صحت کې او بلا عذر قصدن منس قضا ک نو دا کافر شو. چې سړی کافر شو اوس ورپسې دا یوازې کافر نشو بلکې خزه سره نکام مات شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، دا د امام شافعی مذهب، او من ترک الصلاة متعمدا یفضی الى الکفر، دا د امام ابو حنیفه مذهب. چا چې قصدن منس قضا کا نو یفضی الى الکفر، کفر ته نږدې شو. تاسو خیال راکړئ د امام ابو حنیفه مذهب چونکه ډېر عالمگیر مذهب دی او فی الحال کافر نشو لیکن کفر ته نږدې شو. تاسو خیال راکړئ سوال دا دی علما وایي چې یو منځ قصدن قضا ک نو کفر ته نږدې شو، او چې کال 12 میاشتې ټکې منځ نه کوي بیا ور نږدې دی. نه، دا د یو منځ متعلق دی چې قصدن قضا ک نو کفر ته نږدې شو. یو حکم دا دی، یو حکم دا دی چې هره ورځ یو سړی 4 منځونه کوي او یو نه کوي، 3 کوي 2 نه کوي، 2 کوي 3 نه کوي، یا د عام خلقو عادت ته سار منځ کوي نور بیا نه کوي. نو دا سړی به د فرعون او د نمرود په صف کې په قیامت کې ولاړ. نو عزیزانو اهتمام د منځ کوئ. بل ور سره دا خبره ده چې منځ کوشش پکار دی چې جماعت سره وشي، ځکه چې جمع سره منځ کې اجر زیات دی. نو کوشش دا کوئ چې جمع ته منځ ورسوئ. خدای دا جمع ته ونه رسید نو ځان له چې د وخت نه درنه قضا